خلق مړه کیږي ډزې کیږي او پوهان د وطن وایي ښکاریان چرته مرغۍ ولې دمه پراته دي اته جنته په دنیا کشي نزار دي شته ستا په وصال کې څه په بل رقم خواږه پراته دي. زمونږه د کیمرې په شا ولاړ ملګری سمیع خاکسار صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام وړاندې کړي. یو چا چغې وهلې چې اجل په 1000 روپۍ نو رادي شي که غواړي څوک وجل په 1000 روپۍ. پنجاب کې هر یو تن په پنجي شیر به 6 کروڑه پښتون د پېښور او د کابل په 1000 روپۍ. نکاح چې کله ګران شولو زنا نرخ راغوزار کو شو یو په 13 لکه شو بل په 1000 روپۍ. 9 لکه مې ورکړلې په میاشت کې چې ما ووې قتل کوه په 600 خندل په 1000 روپۍ. افسوس ته مونږ داسې شرانګیز وطن کې اوسو کارتوس ته په اتیا باندې او ګل په 1000 روپۍ. هغه په بل مهینه شو مخ پټ راغله خاکسار لا ویلې راله ولیکه غزل په 1000 روپۍ. بل به یو غزل ووایم چې قام مري او د شعور خلک اوده پراته دي سر یې خالی دی پکې چا وي چې مازغه پراته دي. خلک مړه کیږي ډزې کیږي او پوهان د وطن وایي ښکاریان چرته مرغۍ ولې دمه پراته دي اته جنته په دنیا کشي نزار دي شته ستا په وصال کې څه په بل رقم خواږه پراته دي. نهر اوده وخت د ساخ شو ور اخلاص نشولا هیڅ څوک نه پوښتي ژوندي دي او کمړه پراته دي. ښکلې د ښکلي په ښایست دومره غرور ولې کړي په مقبره کې د دې ښکلو نه ښایسته پراته دي. څومره مچۍ چې د ګبین وي په 2 ګګو پورې دومره غمونه مې قسم دی په یو زړه پراته دي. دغه بابا چې سوال ته ناست دی زړه مې پړق ونه چوي ورسره ساګ دی او په خوا کې لږ وړه پراته دي. ډېر سادهګان دي پټ سترګې څه د حسن خبر ساقي ګډا کوي رندان ورته نشه پراته دي. څوک لا جانان به مې نظره کړ کېدی خو نشي زما د لاس ور سره خپل هار انجه پراته دي. مرګ ایثار شه سپک مې وې نسي د ګور په لوري زما په سر باندې کارونه لا درانه پراته دي. ستا د خاکسار نه مور سیزلې ډېرې نښې دي ستا که نور څه نشته تصویرونه دې پراته دي.